علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. ملګرو، زه راځم تاسو ته د جیمیل جوړولو طریقه ښیم، ځکه چې ډېر کسان داسې شته چې جیمیل په جوړولو باندې نه پوهېږي یا یې نه وي زده. نو ملګرو، دا چا چې زده دي د هغوی خو هسې زده دي، خو د چا چې د جیمیل جوړول نه دي زده، نو هغوی به یې زده کړي او کولی شي په دې طریقې سره جیمیل په اسانۍ سره جوړ کړي. او جیمیل د تلیفون دپاره جیمیل تر ټولو نه ډېر مهم دی، ځکه چې جیمیل هر وخت په کار کېږي. نو راځئ زه تاسو ته ښیم چې څنګه موږ کولی شو ګوګل اکاونټ یا جیمیل جوړ کړو. نو تاسو به راشئ ملګرو، خپل موبایل کې به دغه ځای چې تاسو وینئ ده اکاونټس اینډ بیک اپ، دغه ځای ته به تاسو راشئ، دا به پکې را پیدا کړئ او بیا به دلته راشئ مینیج اکاونټس. نو دلته چې تاسو راغلی، دلته زما سره ډېر اکاونټونه دي، زما موبایل کې بیخي ډېر اکاونټونه دي، تاسو دلته ګورئ. نو تاسو به راشئ، زما سره ګوګل اکاونټونه هم تقریبا 3-4 دانې دي. نو تاسو به راشئ دغه اډ اکاونټ دې ځای باندې به کلیک وکړئ. دې ځای باندې چې کلیک وکړ، بیا به راشئ دغه ګوګل اکاونټ د ګوګل دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې باندې کلیک وکړ، نو لږ به انتظار شئ. دلته به تاسو خپل د موبایل کوډ ورته ورکئ، یا که ستاسو موبایل فینګر لري، فینګر پرنټ لري، نو تاسو به کوم فینګر مو چې د فینګر پرنټ لاک دپاره استعمال کړی دی هماغه به دلته ورته ورکړئ او ستاسو موبایل به خلاص شي. نو کله یا به دغه کوډ ورته ورکړئ او یا به خپل موبایل فینګر پرنټ چې کوم فینګر تاسو استعمال کړی وي هغه به ورته ورکړئ. بیا به راشئ دلته د کریټ اکاونټ دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ، دلته به فور مای سیلف، یعنې مطلب زما د ځان لپاره زه غواړم اکاونټ جوړ کړم، نو دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ، دلته به راشئ نوم، دلته په پاسنی کوم خالي ځای چې دی هغه ځای کې به نوم ولیکئ او دلته به تخلص یا لاست نیم ورته ولیکئ. مطلب راځم دلته لیکم زه یو اکاونټ جوړوم افغان ټیلنټ. نو دلته به تاسو خپل نوم ورکړئ او دلته به ورته خپل تخلص یا دویم نوم ورکړئ. نو را به شئ د نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې نیکسټ باندې کلیک وکړ، لږ به انتظار شئ. دلته به اوس دغه ځای کې بعضې خلک د چا چې جیمیل اکاونټ سره نه پوهېږي یا یې نشي جوړولی، نو دغه ځای کې اشتباه کوي او اکاونټ نه ورته جوړېږي. نو دلته به تاسو دغسې دلته ستاسو د پیدایښت نیټه غواړي که نه، نو دې ځای کې به تاسو داسې یو نیټه ورکړئ چې له 18 کالو څخه کم رانشي، ځکه چې تر 18 کالو چې کم وي جیمیل اکاونټ د هغه لپاره اکاونټ نه پرېږدي. نو دلته به تاسو راشئ، زه مثلا 2001 دلته به په ورځ ورته ولیکئ، هر څو چې تاسو لیکئ، ځکه بعضې وخت داسې دقیق نو چاته خپل د پیدایښت هغه ورځ نه وي معلومه، نو دلته به تاسو ورځ ورته ولیکئ او دلته به ورته میاشت انتخاب کړئ. مثلا زه راځم فبروري انتخابوم او دلته فیمل که ښځینه وي نو ښځینه، خو انشاءالله چې زما یوټیوب چینل څوک ګوري یا زما ویډیو څوک ګوري، نو هغه به په هغه کې به ښځینه نه وي، زه چې فکر کوم. نو دلته به تاسو میل او فیمل، دلته به میل ورته انتخاب کړئ، نارینه. نو بیا به راشئ دغه نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې نیکسټ باندې کلیک وکړ، نو دلته تاسو ته خپله هم ایمیل راځي که نه، دغه ما هلته نوم چې مې ورکړی و، نو دلته دغه 2 ایمیلونه راغلل، دې کې هر یو تاسو انتخابوئ. او که وایئ چې نه زه ځان ته خپله جوړوم، نو دلته کریټ یور اون ایمیل اډرس، دلته به تاسو ورشئ. بیا به دلته به اوس افغان ټیلنټ زه غواړم یوازې همدا ورکړم، نو دا نه اخلي ځکه چې په دې نامه به بل اکاونټ شته دی. نو دلته به لږ حساب چې تاسو ورسره ورکړئ. نو زه راځم بېرته هماغه خپل چې دوی انتخاب کړی دی، دلته دغه ایمیل ادرس زه انتخابوم او بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړئ.
کله مو چې نیکسټ باندې کلیک وکړ دلته به تاسو ورته پاسورډ ورکړئ. مثلا یو پاسورډ به تاسو ورته ورکړئ هر رقم چې تاسو خوښه وي، خو چې بیا درنه هیر نه شي، ځکه چې دا پاسورډ ډېر مهم دی. نو تاسو به راشئ پاسورډ به ورکړئ. زه پاسورډ ورکوم. بیا به راشئ نیکسټ باندې په کلیک وکړئ. خو هر څومره چې تاسو قوي پاسورډ ورکړئ هماغومره به ستاسو اکاونټ له خطر څخه بچ وي، نه به څوک ستاسو اکاونټ هیک کولی شي او نه به ستاسو څخه څوک پټولی شي. نو را به شئ دلته به نمبر، دغه یو غلطي مه کوئ، کله چې تاسو ایمیل ادرس جوړوئ نو دلته دغه نمبر پکې نه اډ کوئ، دلته سکیپ باندې کلیک کوئ. دلته باید نمبر پکې اډ شي. نو سکیپ کوئ مه، ځکه چې بیا که کوم وخت ستاسو د اکاونټ کود هیر شي یا ستاسو نه اکاونټ ورک شي، نو تاسو په خپل هماغه نمبر مو چې ورکړی دی په هغه باندې تاسو خپل اکاونټ را پیدا کولی شئ. نو تاسو به حتما دې ځای کې نمبر ورکوئ. نو زه راځم دې ځای کې نمبر ورکوم. دلته به تاسو خپل نمبر ورکړئ او بیا به نیکسټ کړئ. کله مو چې نمبر ورکړ بیا ستاسو هغه نمبر په دلته تاسو ګورئ، دلته ریکاوري موبایل نمبر، دلته زموږ نمبر اډ شو. نو که چېرته زموږ څخه د دې اکاونټ پاسورډ هیر شي یا رانه ورک شي یا د اکاونټ زموږ له موبایل څخه ووځي او پاسورډ یې راته نه وي معلوم یا مو جیمیل نه وي په یاد، نو بیا تاسو کولی شئ د هماغه نمبر په واسطه هم خپل اکاونټ خلاص کړئ. نو را به شئ بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې نیکسټ باندې کلیک وکړ بیا به راشئ آی اګری دې ځای باندې به کلیک وکړئ. نو لږ به ورته انتظار شئ. اوس تاسو ګورئ زموږ سره اکاونټ جوړ شو. زما سره 4 اکاونټونه مخکې وو، 3م اکاونټ 5م اکاونټ دغه دی، دا موږ سره جوړ شو. نو تاسو به راشئ دې اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ ساین اکاونټ دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو تاسو به خپل دغه ویکتورونه دلته ښکاري، تاسو به دې باندې کلیک وکړئ. دلته به دغه 3 ټکو باندې به کلیک وکړئ. دلته کوم څه دپاره چې تاسو جیمیل جوړ کړی دی ستاسو جیمیل ته به هم په دې ساین باندې ستاسو اکاونټ به د دې ساین باندې دغه ساین اکاونټ دغه تاسو د سر کې وینئ د ساین اکاونټ باندې د دې کار مطلب څه دی. نو دا کار کوي که نه چې تاسو دغه ساین اکاونټ دې ځای باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو دلته ستاسو اکاونټ جیمیل ته هم ځي. بعضې وخت تاسو اکاونټ جوړ کړئ خو بیا جیمیل ورباندې نه شئ لیږلی، نو هغه ځکه نه لیږل کېږي چې تاسو خپل اکاونټ ساین کړی نه وي د جیمیل او د ټولو شیانو دپاره. تاسو خپل اکاونټ نه وي ساین کړی نو ځکه تاسو جیمیل نه شئ لیږلی. نو دلته به تاسو خپل اکاونټ ساین کړئ تر څو ستاسو جیمیل ته هم دغه خپل ایمیل ادرس لاړ شي او ستاسو ګوګل کروم ته لاړ شي، ستاسو هر براوزر ته دغه اکاونټ لاړ شي. نو بیا به تاسو په اسانۍ سره وکولی شئ چې جیمیل ولیږئ او یا د خپل اکاونټ په هر ځای کې راخلاص کړئ. نو راځئ ملګرو دا خلاص شو، اکاونټ جوړ شو. نو زه اوس تاسو ته یو بله طریقه هم ښیم. نو ملګرو دا اکاونټ جوړ شو. اوس راځو زه دا اکاونټ ګوګل کې راخلاصوم. نو تاسو به راشئ دغه ګوګل مو راخلاص کړ، دلته هماغه اکاونټ راغلی دی، دلته ګورئ افغان ټیلنټ دلته راغلی دی. نو تاسو به راشئ دغه مینیج یور ګوګل اکاونټ دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو بعضې ملګرو مانه پوښتنه کړې وه چې که چېرته زموږ ګوګل اکاونټ ډیلیټ شوی وي نو موږ بیا کولی شو له هغه څخه کله چې موږ خپل اکاونټ ډیلیټ کړو وروسته بیا له ډیلیټ څخه بیا موږ خپل اکاونټ بیرته خلاصولی شو که نه. نو تاسو به راشئ که چېرته تاسو خپل اکاونټ دغه رقم دغه سکیورټي دې ځای باندې به کلیک وکړئ. سکیورټي کله چې دلته راغلی نو دلته تاسو دلته ټول تاسو ته هغه معلومات درکوي چې ستاسو اکاونټ کې تاسو ورکړي دي. دلته مطلب که چېرته تاسو غواړئ ستاسو اکاونټ څوک هیک نه کړي یا څخه پټ نه کړي
یا څوک څخه غلا نه کړي، نو دلته به تاسو دغه 2 سټیپ ویریفیکیشن دا به ورته آن کړئ. بیا کله چې تاسو اکاونټ تاسو خلاصوئ یا کوم بل څوک خلاصوي، نو تاسو ته به هماغه موبایل نمبر مو چې ورکړی دی هغه ته به تاسو ته کوډ درځي او څوک نشي کولی چې ستاسو اکاونټ خلاص کړي. نو بیا به راشئ دلته دې ځای کې دلته ډاټا اینډ پرایویسي دې ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته که چېرته تاسو خپل اکاونټ په دغې طریقې سره ډیلیټ کړی وي که نه، ډیلیټ یور ګوګل اکاونټ په دې طریقې سره مو کړی وي، نو بیا تاسو خپل اکاونټ نشئ کله چې په دې طریقې سره تاسو خپل ګوګل اکاونټ ډیلیټ کړئ، نو بیا تاسو خپل اکاونټ بیرته نشئ خلاصولی، ځکه چې دا اکاونټ ستاسو چې دا اکاونټ دی دا پاک ختمیږي، هغلته له سیستم څخه وځي او بیا تاسو دا اکاونټ نشئ خلاصولی. او کله چې تاسو دا ډیلیټ کوئ، نو تاسو ته وخت هم درکوي چې په دومره وخت کې ته کولی شي دلته به خپل پاسورډ ورته انټر کړئ او دا بیا ډیلیټیږي. نو که چېرته تاسو غواړئ کوم اکاونټ ډیلیټ کړئ، نو په دې طریقې سره ډیلیټ کولی هم شئ. خو که چېرته تاسو ډیلیټ کړی وي، بیا هغه اکاونټ تاسو بیا نشئ خلاصولی. او بعضې وخت کله چې تاسو اکاونټ ډیلیټ کوئ، نو هغلته تاسو ته وایي چې دغه اکاونټ په دومره وخت کې له سیستم څخه وځي، تاسو بیا له هغه څخه وروسته نشئ کولی چې دا اکاونټ خلاص کړئ. نو که چیرې په دې طریقې سره تاسو خپل اکاونټ ډیلیټ کړئ، بیا تاسو نشئ خلاصولی. او که یو بله طریقه هم شته، راځو زه هغه هم درته ښیم. نو تاسو به راشئ خپل د موبایل سیټینګ ته. کله چې سیټینګ ته راغلی، همالته اکاونټس اینډ بیک اپ ته دې ځای ته به راشئ، بیا به منیج اکاونټ ته راشئ، هماغه خپل اکاونټ به پکې را پیدا کړئ. دلته افغان ټیلنټ دغه اکاونټ دی. نو که چیرې تاسو په دغې طریقې سره خپل اکاونټ له موبایل څخه لرې کړی وي که نه، ریموو اکاونټ دلته تاسو ته ښکاري دغه ریموو اکاونټ، که په دې طریقې سره تاسو کړی وي دلته ریموو اکاونټ، نو اوس دا اکاونټ له دې ځای څخه ریموو کیږي. د دې مطلب داسې دی که نه چې دغه اکاونټ یوازې له موبایل څخه ریموو شو، مطلب په سیستم کې شته دی، ستاسو اکاونټ به موجود وي. کله چې تاسو کوډ او خپل جمیل ادرس په یاد ولرئ، نو تاسو بیا کولی شئ هغه اکاونټ بیرته خلاص کړئ. د دې ځای په دلته تاسو ریموو اکاونټ دې ځای باندې چې کلیک وکړئ، بیا به راشئ دغه ځای باندې به کلیک وکړئ ریموو اکاونټ. خو زه نه غواړم چې دا له خپل موبایل څخه ریموو کړم، نو ځکه زه یې پرېږدمه. خو که چیرې په دې طریقې سره تاسو خپل اکاونټ ریموو کړی وي له موبایل څخه، نو هغه اکاونټ تاسو بیا خلاصولی شئ. او که چیرته تاسو ډیلیټ کړی وي، نو هغه اکاونټ بیا نه خلاصیږي. نو دا ملګرو د اکاونټ جوړولو طریقه اسانه طریقه ده، انشاءالله چې پیدا به درته وکړي او هیله لرم چې ګټه ترېنه واخلئ. نو ملګرو تر څو زه بیا په بله ویډیو کې تاسو ته حاضرېږم، په لوی الله موږ سپارم ښې چارې. د خدای په امان.